اوریدونکو تاسو لیدی شئ باران شروع شو مونږ چې راتلو مونږ ته صدر صاحب خبره کړې وه چې راځه نن سره چې ګندې چترۍ سره روړې پته د باران نه لګي او خبره رښتیا شوه باران شروع شو دې سره خبرې کوو چترۍ سره روړې ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبره خو رښتیا وخته ښه جي زه مخکې راغلی یو ته 9 کاله مخکې راغلی وم او انوار به راوخته او باران اوس څنګه ویني باران شروع دی نو ما ځکه دې ته ځان سره خپلې چترۍ هم راولې. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه مرګرو تاسو ته پته ده زمونږ د اسویشن مونږ د کې پی کې نه د مردان نه د کشمیر په ټور راغلی وه او دا ټور زمونږ داسې ووه چې دا ډېرې مودې نه زمونږ په اړه یو ارمان و. زه چونکې دغسې یوازې راغلی وم خو زمونږ د رستم صدر د کشمیر بیکری مالک زه د ده ډېره شکریه ادا کوم د حیات صاحب د ندیم بای د دې د رورو د مولوي صاحب او د نور بل ملګري چې کوم دی دې شکریه ادا کوم. ډېر ښایسته ټور زموږ وشو. موږ د کشمیر ښکلې ښکلې علاقې ولیدلې. موږ هر ځای ته لاړو داسې یو ځای نشته چې یاره موږ نه پاتې نه شو چونکې زموږ دا ملګري ولاړ دي وي چې د حاجي صاحب شکریه موږ داسې ادا کوو چې دا موږ سره په ریکارډ وي. دلته موږ ښه انجوایمنټ وکړو. دا زموږ د کوټې ملګري راغلي وو دې سره زموږ ښه انجوایمنټ وشو. نو موږ چې هلته نه روانېدلو نو موږ یو خبره کوله موږ ویل که راټک ناخوا به ازادي نو دا ازادي داسې وه چې مطلب دا چې دلته موږ پکې وایي که څوک ګډېږي او که څوک تاویږي نو دا ازادي ده. موږ داسې د اخلاقو خلاف نه وتلي یو انجوایمنټ و. موږ له الله پاک دا نظارې را کړي موږ د دې نه ښه انجوایمنټ واخیسته وګرځېدلو. زه د خپلو طرف نه د خپلو ملګرو طرف نه د حاجي صاحب له موږ 3 ورځې ډېر کړاو ورکړه د ده شکریه ادا کوم او سیکرټري صاحب ته یم چې د حاجي صاحب متعلق څه ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا چې حیات حاجي صاحب زمونږ کم خدمت وکړو مونږ سره دی کوم منډه وواله نو د دې بدلی دی ولا الله ورکي ځکه چې مونږ خو له نشو ورکولی. الله دې د دې عمده کشانتي خدمت وکړي او یقینا چې څنګه د جنت وادي یادېږي وادي کشمیر نو یقینا چې کشمیر ډېر ښکلی ځای دی او مونږ د ډېر وګرځولو او زه هر چاته دا وایم چې تاسو دا جنت وګورئ تاسو راشئ او د دې مزه والئ او زه بیا چې کوم دی نو د ندیم بای د حیات حاجي صاحب او د ټولو ملګرو ډېره ډېره شکریه ادا کوم چې دوی زمونږ دومره خدمت وکړو او دوی موږ سره دومره ټیم تیر کو 3 ورځې دوی موږ سره یو شانتي مسلسل ګرځي په هر ځای کې نو الله دې د دوی ډېر قدر وکړي. حیات صاحب نه تپوس کوو حیات صاحب موږ خو ستا ډېره شکریه ادا کړله ځکه چې دا زموږ په اړه باندې یو ارمان و چې موږ کشمیر ته لاړ شو او موږ کشمیر ووینو. د مرګ ژوند څه پته نه لګي مرګونه آسان شوي دي څوک د ګولۍ نه او څوک د اسمان د تندر نه د کټ مرګ ډېر کم راځي. نو موږ حاجي صاحب د ښکلي ځای ته راوغوښتلو نو چې زموږ متعلق د ده کوم خیالات دي نو دی به د هغې اظهار وکړي. د موږ سره یو مینه کړې ده دا خبره نه ځکه یو سړي دی چې تا له ما د اړه کې ځای درکړی دی نو هغه به وایي ما د په اړه کې ستا را ټول بدن ځای کړی دی نو هغه متعلق موږ حاجي صاحب ته چې حاجي صاحب زموږ دا ملګري راغلي دي نو دا ستاسو دا ویو دا کشمیر دا به موږ بیا هم مس کوو خو تاسو نه مې یو څو خپل دړه الفاظ داسې ویلي وه زموږ متعلق د ملګرو متعلق. جی میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مردان صدر بیکری ایسوسیشن صدر صاحب جنرل سیکرٹری صاحب
और अमीन हाजी अमीन साहब, जितने भी जो हमारे साथी आए हैं, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. د ګروپ مرګرم دی او د موږ سره د دالې زلې موږ سره یو شان دي. ندیم نن تاسو کې ندیم موږ پستل ترالو چونکې دا زمونږ مردان او کې پی کې او کشمیر دا یو علاقه ده او چونکې فاصلې دي مخلوق په یو ځای نه راځي الله پاک تقسیم کړی دی. نو تاسو مخصوص کړئ چې موږ د مردان نه رالو درې ورځې کې زمونږ خلوص پیار محبت تاسو خلوص پیار محبت خو موږ ولیدو چې هغې کې د 100% د څه کمی نشته بلکې زیات و. جی बिल्कुल जी, आपका खुलूस और मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, हमें पसंद भी आया. और आपका जो यहाँ पे हमारी इंजॉयमेंट और इकट्ठे रहना हमारा और आपका तहज़ीब तकरीबन सेम एक ही तरह की तकरीबन हमें लगी कि हमारी सेम ही है. लेकिन आपका तो हम लोगों को पहले ही पता है, काफ़ी अरसे से आपके साथ रह रहे हैं, तो यहाँ पे कोई नया नहीं है कि आपका हमारे साथ कोई नई बात हो. हमारा पुराना आपके साथ रह रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपका ताल्लुक़ का खुलूस और मोहब्बत आपकी बहुत ज़्यादा वैसे भी पहले भी थी और अभी भी है इंशाल्लाह. अगर से किसी की कोई कमी पेशी हुई हो खिदमत में, कोई बोल चाल में दिल चिकनी हो तो हमें माफ़ करो, ठीक है. زمانم حفیظ الرحمن دی او موږ د بلوچستان راغلی وو. موږ کشمیر ته لاړو. کشمیر لکه موږ پیله ځل چې موږ کشمیر ته لاړو. الحمدلله کشمیر څونه خوبصورت وادي ده. یو خبره په دې کې بله ایډ کوم چې کشمیر څونه ښکلی دی. زه خدا وایم چې سوات د ده نه که زیات نه وي کم هم تی نه دی. موږ پښتنو ته چې الله پاک کوم ارټیفیشل جنت ورکړی دی د ځمکې په سر چې هغه په دنیا کې جواب نه لري، خو په هغه کې صرف زموږ د پښتنو په نسل کې صرف د یوه شی کمې ده، زموږ د بې اتفاقۍ ښکارو. زه ټولو پښتون ولس ته دغه یو درخواست لرم، هیله لرم او دغه ژړا او دغه فریاد لرم چې دا د اتفاق وکړي. دا د لسانیت او د قومیت او د رنګ و نسل او د صوبایت د زهر بوتل نه د بهر راوځي او ټول د یو مینې او د مور او پلار داسې وشمېرئ لکه د یو مور او د یو پلار اولاد چې وي. خبرې مورې دي زمونږ چې کوم مونږ سره کوم ملګري زمونږ مشران دي چې مونږ مردان نه راغلو، یکی آل بیکر اسوسییشن ضلع مردان صدر غلام حبیب صاحب لرزی، مرکز تنظیم تاجران جنرال سیکرټري غلام حسین او نور مشران مونږ سره بیکرو ولا موجود راغلو. د کشمیر ټور مو کو دلته چې کشمیر کوم ضلع دي ټول تلاړو سیلم کو تاسو سره مونږ ویډیو شریک لا دلته چې کوم زمونږ ملګري زمونږ چې کوم عزت قدر او شکریا ادا کوو او زمونږ د پروان سره ترسي بس دوائی خیر بوکوا او چرته می تاسو خوشاله اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ. وسیله اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سونه مرګري دی کور کې بې اتفاقي دی بې اتفاقي ختم کی پچا قرضونه رب کریم د خپل خزانو نه د قرضونو بندوبست وکي. منګه د پاکستان رب کریمه د دې حفاظت ته خپل کریمه زمونږ څونه مسلمانان دي په بار ملکونو مسافر دي، دغه مسافرو رب کریمه د هغې زړونو ته وګوره خپل کور ته یې راولي. رب کریمه زمونږ د پاکستان موږ ته په هر ځای کې پاکستان موږ وایو کشمیر بنےگا پاکستان، کشمیر بنےگا پاکستان، کشمیر بنےگا پاکستان، قادیانی مرداباد، قادیانی مرداباد، قادیانی مرداباد.